السلام علیکم. پروګرام جایزه سره ستاسو هوست عبدالهادي مایار. څومره چې د جنرال فیض نه ګیره تنګیږي دومره د عمران خان په پریشانۍ کې اضافه کیږي. یو طرف ته د تحریک انصاف مشر د فوجي عدالتونو په یره کې دی او بل طرف ته پارټۍ کې ورته اختلافات ډیر جوړ شوي دي. افغانستان او پاکستان په یوه نوې مناقشه کې ګیر شوي دي. ملګرو، دا زموږ د نن ورځې موضوعات دي چې تاسو سره به پرې خبرې کوو. اوس موږ راځو خپل اول موضوع ته. د تیرې هفتې په شان دا هفته هم ټوله چې کوم د ټاپ موضوع د ملک په سیاست او په عامو حالاتو کې په تناظر کې نو هغه د جنرال فیض چې کوم گرفتاری د فوج په خپل تحویل کې اغوستی دی او د هغه کورټ مارشل شروع شوی دی. نو دا چې کوم ډیولپمنټس په دې باندې روان وو هغه په دې هفته کې نور هم تیز شو. څه خو د دننه نه نور داسې خبرونه راتلل، گرفتارۍ پکې وشوې، خو د دې ټولو نه زیات چې کوم مهم ټکي وو نو هغه دا و چې د تحریک انصاف بانی کله چې فیض حمید په لومبي ځل ونیولی شو نو یو ورځ هم وویې بله ورځ هم وویې چې دا د فوج دننه معامله ده او موږ سره خو د دې څه تعلق نشته. خو د دې هفتې په شروع کې او د شروع نه تر اخره پورې د عمران خان دوه درې بیانونه میډیا سره خبرې د اډیاله جیل کې دننه راغلې او هغه دا ویل چې دا چې کوم دی نو د جنرال فیض گرفتاری چې کوم دی نو دا زما دپاره یو دغه دی ما فوجي عدالت ته په دې کې راښکل غواړي او جنرال فیض چې کوم دی نو هغه زما خلاف د واده معاف ګواه په طور باندې استعمالیږي. اوس دا خبره یو سړی څنګه کولی شي چې دی به زما خلاف واده معاف ګواه شي؟ ستا خو نوم هم نه دی راغلی، بلکې څومره چې زمونږ ذریعو سره خبرې کېږي یا په میډیا چې کوم خبرې راځي او یا چې کوم پریس ریلیز جاری شوی دی نو په هغې کې خو څه داسې خبره نشته چې په هغې کې د 9 مۍ هم لا تر اوسه پورې اگر چې رو چې څومره دا انویسټیګیشن په مخه ځي او دا حالات دننه سیکرټس بهر راوځي، اوس هم ډېر راوتي دي او نور چې راځي نو ډېر داسې کېږي چې نه صرف د تحریک انصاف بانی بلکې نور هم ډیر خلک په هغې کې ګیرېدی شي. دا تیرې هفتې په شروع کې د اډیاله جیل ډپټي سپرډنټ چې کوم دی نو هغه گرفتار کړی شو او د نور څو کسان د هغې خلاف تحقیقات شروع شو او وروستو بیا د یوې زنانه په شمول 15 کسان نور هم د اډیاله جیل چې کوم ملازمین دي هغې ونیول شول چې هغې دا جنرال فیض او عمران خان ترمنځ دا څومره رابطې چې کېدې یا د جنرال فیض سره یا د هغه نورو ملګرو سره نو هغې کې د هغې څه کردار و. دې خبرو د تحریک انصاف نه صرف بانی بلکې نور مشران هم ډېر پریشانه کړل. خو هغې چې کوم دی نو هم اقه شانتې خپل د تر پرونه پورې عمران خان دا ویل چې دا جنرال فیض چې کوم ټرایل دی په ملیټري کورټ کې دا اوپن پکار دی. خو داسې چرې شوي نه دي ځکه چې دا د فوج دننه معامله ده او د فوج دننه چې څومره کورټ مارشلې کېږي نو دا اوپن نه. خدا دا چې اوس څنګه نور نومونه راځي نو داسې پورې چې د ججانو نومونه هم پکې راځي، د سیاستدانانو نومونه هم پکې راځي او د ټولو نه غټه چې کومه خبره دا وخت کې یره څرګندېږي نو هغه د 9 مۍ د پیښو کې د جنرال فیض کردار. کله چې په جنرال فیض د گرفتارۍ چې کوم بیان آی ایس پی آر جاری کړ نو په هغې کې وویل چې د خپلې چې کله د فوج نه استعفا ورکړه ریټایرمنټ یې واخیسته پریمیچور
نو د هغې نه پس د ده ډېر داسې ثبوتونه راغلي دي چې د آرمي ایکټ خلاف ورزي کوله. په دې کې که زموږ را یاد کړو نو کله چې 9 مئی پیښې وشوې نو د هغې نه پس داسې گرفتاری وشوې، د اعلی پایې گرفتاری وشوې چې آی اس پی آر هم وویل چې دا فوج کې دننه 40 کسان چې په هغې کې لیفټننټ جنرال او میجر جنرال هم شامل وو د هغې خلاف اقدامات وشو. وروستو بیا دا خبره رو قلاریده او خلکو وایي چې بس دا خبره غلې شوه. خو د جنرال فیض گرفتاری سره او د ده چې کوم کورټ مارشل دی نو دی چې کوم دی نو حالات دی دغه ته بوته چې بیا خبره هغې طرف ته لاړه او دا وخت هم ویل کېږي چې څومره دا انویسټیګیشن کېږي نو په دې کې د فوج کې دننه داسې یو پروپیګنډا روانه وه د جنرال فیض د طرفه چې داسې ویل کېده خپلو ملګرو ته خپلو چې کوم د تحریک انصاف کسان دې سره یادېږي، موږ نه وایو دا چې کوم خبرونه راځي نو هغې ته دې دا وایي چې دا وخت کې جنرال عاصم منیر چې کوم دی نو دی په فوج کې یوازې دی او د سره خلک نشته او دا پروپیګنډا به چې کوم د تحریک انصاف بهر ناس کوم خلک وو نو هغې به هم دا خبرې کولې چې دا وخت کې صرف یو څوک جرنیلان دي چې هغې یو طرف ته دي او باقي ټول لاندې فوج چې کوم دی نو دا د تحریک انصاف بانی سره دی. دا دغه چا کریټ کو او په دې کې کردار چا ادا کو؟ فوج هر څه کړي دي خو دا تاریخ دی د پاکستان، که څوک یې ښه ګڼي که څوک یې بد ګڼي خو فوج په خپله انټیګریټي باندې حمله چرې هم نه ده برداشت کړې. بل خواته عمران خان چې د عوامي سپورټ هغه دومره پور اعتماده که چې لکه څنګه بوټو چې کوم دی نو هغه به وایي چې ما سره خو د پاکستان خلک دی او هغه د فوج دا ګپ ګڼه تر اخره پورې چې بس د 500 ورځې راغله نو هغه ته احساس وشو چې دا زه خو په غلطه باندې وم. عمران خان هم په دقه اعتماد کې دومره لړ چې د فوج خلاف یې تر اخره پورې ان کې 2 هفتې مخکې چې کله فوج مشرانو ته د خبرو اترو افرکونو په دقه کې هم داسې خبرې کولې چې د فوج څه کردار دی او دغه څه کردار دی په هغې باندې ټول پوهېږي او سیاستدانان وی هم داسې چې فوج له پکار دی چې په خپلو بیرغو کې خپلو دفاعي چارې په مخ بوځي او سیاستدانانو ته پرېږدي. نو عمران خان چې کوم دی نو هغه دومره بااعتماده شو چې هغه وی چې د عوامي حمایت زما دومره دی چې هغه ما ته فوج هیڅ هم نشي ویلی. خو دا چې 2-3 هفتې مخکې چې کله علیما خان د جیل نه راووت هغه سره ملاقات وکړ او کله کال ورکړ چې د پی ټي آی خلک چې کوم دي د خان په حمایت کې روزي. بیا 2-3 ورځې پسې دا وویل چې تاسو ولې د خان دپاره د مظاهرې کولو دپاره به تاسو له نواز شریف یا د شهباز شریف نه NOC پکاري نو د هغې اعتماد نو او هغه اعتماد نن ثابت هم شو چې کله د تحریک انصاف بانی او دی چې د مظاهرو دمکی ورکړه او په ټول پاکستان کې د درنو نن چې کوم دی نو په ترنول کې اسلام آباد کې یو جلسه کېده خو هغه ونه شوه. د دې ټولو نه داسې لګي چې څومره دا انویسټیګیشن په مخه روان دی نو د تحریک انصاف بانی هم حق عمره ګیرېږي. ملګرو دا زموږ د نن ورځې لومړنۍ موضوع وه چې تاسو سره پرې خبرې وکړې. اوس موږ په یو لنډ غونته بریک ځو او چې واپس راشو نو په تحریک انصاف خیبر پښتونخوا کې د اختلافاتو خبرې به کوو. ویلکم بیک. یو طرف ته که د جنرال فیض دا کورټ مارشل خبرې روانې دي نو بل طرف ته د تحریک انصاف اختلافات د هغې 2 فولډز دي. یو خواته په وفاقي سطح باندې هم اختلافات ډېر شوي خو هغه دومره چا سیریس نه ګڼل ځکه چې مخکې هم داسې شوي دي او خلکو به دا ویله چې پارټي چې کوم دی نو هغه د تحریک انصاف بانی سره ده او هغه ټول عمر ثابته شوې هم ده.
خو دا وخت کې چې یو دویم چې کوم سټریټه د اختلافاتو روانه ده نو دا په خیبر پښتونخوا حکومت کې دننه ده او دا د کرپشن په الزامونو ده. د کرپشن الزامونه مسلم لیگ نون نه دي لګولې، پیپلز پارټۍ نه دي لګولې، عوامي نیشنل پارټۍ نه دي لګولې، جمعیت علما اسلام نه دي لګولې. په خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او د هغه په حکومت باندې چې د کرپشن الزامونه لګولي دي نو دا تحریک انصاف په خپله لګولي دي. د تحریک انصاف او د ګنډاپور د حکومت یو وزیر لګولي دي. دا هاوسنګ اینڈ ورکس وزیر چې کوم دی شکیل احمد خان، هغه څو هفتې مخکې اډیالا جیل کې د تحریک انصاف بانی سره ملاقات وکړ او په هغې کې هغه ته وویل چې دا وخت کې یو لارج سکیل باندې کرپشن په خیبر پښتونخوا کې روان دی. د خپل وزارت هغه مثال ورکړ چې هلته کې سیکټري چې کوم دی نو د هغه د منظورۍ نه بغیر، د هغه د مشورې نه بغیر څه کم 8 اربه روپۍ چې کوم دی نو مختلفو چې کوم کنسټرکشن کمپنۍ دي هغې دپاره منظوري کړي دي او په دې کې ډېر غټ کرپشن شوی دی. یو کرپشن خو د دې پورې وویلی شو چې د وزیر اعلی چې کوم دی نو 100 کروڑ روپو پورې کرپشن اغېشتی دی، بلکې هغه پکې دا هم ویلی دی موږ نه وایو، دا د دغې تحریک انصاف د خپلو دننه د خلکو نه چې کومې خبرې روزي په هغې کې دا ویلي شوي دي چې وزیر اعلی پکې په خپل هم په کروڑونو روپۍ کرپشن واغېشتو، بلکې دی هم وایي چې دې کرپشن کې به زه بره هم حصه ورکوم. نو کله چې شکیل احمد چې کوم دی نو تحریک انصاف بانی سره ملاقات وکړ نو هغه یو کمیټي جوړه کړه چې په هغې کې یو خو د سابقه گورنر شاه فرمانو، یو پکې قاضي انورو، یو پکې بریګیډیر چې کوم د دې د اکاونټیبلټي صوبایي مشیر دی هغه و چې دی به په تحریک انصاف په حکومت کې دننه ټولو منسټرو کې او ټول ډیویژنو کې دغه وکړي، احتساب وکړي، انکوایري به وکړي او چې څوک ذمه دار و د هغې خلاف به ایکشن واخیستی شي. دا کمیټي چې مخکې لړه نو چې کوم د جنید اکبر نوم ورکړی شوی په عمران خان ورکړو نو هلته کې چې کوم ګنډاپور علي امین ګنډاپور د صوبایي صدر هم دی نو هغه د کمیټۍ نه د جنید اکبر نوم لرک او په هغې کې یې دغه خپل د اکاونټیبلټي چې کوم مشر دی بریګیډیر عباسي هغه واچو. دغه کمیټۍ چې بیا کوم کله تحقیقات شروع کړه نو بجای د دې چې دا شکیل احمد په هغه الزاماتو باندې تحقیقات کړي وي دی ټول بلیم چې کوم دی نو په شکیل خان باندې ورواړو او داسې دغه کېده چې یعنی دا ټول اغلا چې کوم دی نو دا شکیل خان په خپله کړې ده. شکیل خان په دغه ورځ باندې استعفا ورکړه او د حکومت چې کوم د انفارمیشن ایډوایزر دی بیرسټر سیف هغه وایي چې دا استعفا د ځکه ورکړه چې دی پوه چې زه د دغه کېږي ما لرې کوي حکومت مې لرې کوي د کرپشن په الزام باندې. خو دې سره خبره صرف د شکیل پورې محدوده پاتې نه شوه چې کوم جنید اکبر MNA چې کوم دی هغه مخکې هم د تحریک انصاف د کور کمیټۍ نه د احتجاج په تور باندې استعفا ورکړې وه، هغه بیا د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی فوکل پرسن و. نو وزیر اعلی چې کوم دی نو هغه هم ډي نوټیفای کولی چې هغه هم د شکیل احمد په طرفدار و. دی ویل چې په خیبر پښتونخوا حکومت کې ډېر لارج سکیل باندې کرپشن روان دی. دی سره بیا چې کېده نو عاطف خان پکې منځته راغی چې د دې ټول ګروپ چې کوم دی په تحریک انصاف کې دا 2 ګروپ دي، یو خواته دا وخت کې د ګنډاپور ګروپ دی، یو خواته د عاطف خان ګروپ دی. نو چې اختلافات کله ډېر زیات جوړ شو د هغې پبلک چې کوم دی نو یو دغه اثرات راښکاره شو نو د تحریک انصاف بانی فیصله وکړه چې عاطف خان او جنید اکبر به راشي ما سره ملاقات وکړي په هغې کې به دا مسلې حل کړو. دا ملاقات په دې هفته کې کېده خو بیا وروستو
موږ ولیدل چې یو دویم اعلان راغی د تحریک انصاف لخوا چې عمران خان سره څوک ملاقات کوي نو په هغې کې به یو عاطف خان او یو به پکې اسد قیصري جنید اکبر به پکې نه نو دا فیصله چا کړې ده تر اوسه پورې پته نه لګي ځکه چې دا تحریک انصاف د باني لخوا خو داسې خبره نه ده راغلې خو په صوبایي سطح باندې دا فیصله شوې ده خو د دې نه دا پته لګي چې دا اختلافات اوس دومره حده پورې رسېدلي دي چې دې که حل نشو نو صوبایي حکومت هم خطره ده چې ختم شي. ملګرو دا زموږ د نن ورځې دوهم موضوع وه. بیا موږ دا وخت کې په یو لنډ غونډه کې بریک شو او چې بیا راشو نو تاسو سره به د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. پروګرام کې درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایو. دا پاکستان او افغانستان مناسبات یو داسې حد ته رسېدلي دي چې دواړه خواوې په یو بل باندې شکونه او شبهات ډېر شوي دي. دا پاکستان لخوا خو داسې ویلی شي چې کله نه په کابل کې اسلامي امارت د چارو واک ترلاسه کړی دی نو د هغې ورځې نه په پاکستان کې د ترهګرۍ واقعات سیوا شوي دي. بل طرف ته د افغان دولت چې کوم دی یا اسلامي امارت هغې داسې الزامونه لګوي چې پاکستان موږ ته هم په دوه اړخیز تجارت کې هم په ټرانزیټ تجارت کې مشکلات پیدا کړي دي ټکسونه یې لګولي دي دلته چې کوم مهاجر دیره دي په هغې باندې هم ځمکه تنګه کړې ده او موږ سره داسې اقدامات نه کوي چې مناسبات زموږ ښه شي. په دې دغه باندې حالاتو کې روان و داسې چې په دې کې تیره هفته د افغانستان دپاره د پاکستان خصوصي استازي آصف دراني یو انټرویو راغله په هغې کې هغه اگر چې خبرې هغه ټولې مثبت طریقې سره کولې لیکن د دواړو ترمنځ د زړه بداوي دومره دي چې هغه د افغان حکومت چې کوم دی اسلامي امارت هغه په منفي کنټور کې واغشتل. آصف دراني وویل چې د کله نه د یوکرین جنگ شروع شوی دی بیا په غزا کې د فلسطینیانو خلاف چې کوم مظالم شروع شوي دي د دنیا ټوله توجه هغې طرف ته ده او افغانستان داسې هیر کړی شوی دی چې دا وخت کې په خبرونو کې هم افغانستان نشته بلکې هغه دا ووایي چې فرنټ او بیک پیج پرېږدوه چې دننه کوم پیجونه دي په هغې کې هم افغانستان چېرته نه ښکاري. آصف دراني دا ووایي چې په دوحه 3 مذاکرات چې په جون په میاشت کې په قطر کې شوي په هغې کې دا خبره اوچته کړې شوې وه خو د دې هېڅ نوټس وانه غېښته او کوم حالات چې دا وخت کې روان دي نو افغانستان ته حتی چې کومې انساني مرستې کېږي هغه هم صحیح نه وررسي او د هغې تیر کال چې کوم کمیټمنټس شو د هغې 3 حصه هم افغانستان ته نه ده ورکړی شوې. هغه ووایي چې دا حالات که دقه شانتي نو د افغانستان چې کوم دغه دی نو په دې کې د 9/11 څنګه چې حمله د هغې د خالد شیخ طرف ته اسامه بن لادن طرف ته اشاره وه چې په 9 مئی 9/11 چې کوم حمله په ورلډ ټریډ سنټر کې شوې ده نو دقه شانتي یو بل صورتحال هم پیدا کیدی شي. اوس یعنی شکونه او شبهات دومره دي چې دا ټولې خبرې که سړی ورته په یو امپارشل طریقه باندې وګوري نو آصف دراني داسې کړي دي چې دا د افغانستان د حکومت او د خلکو په حق کې دا خبرې کړي دي لیکن میډیا بیا چې کله دا قسم یو بیان راشي نو په هغې کې د ټولو نه سټرایکنګ پوینټ ګوري او سټرایکنګ پوینټ په دې کې دقه و چې یو بل 9/11 چې کوم دی د افغانستان نه ایمینیټ کیدی شي اوریجنیټ کیدی شي هم دا وه چې د افغانستان اسلامي امارت چې کوم وزارت خارجه دی هغې د دې بیان سخت نوټس واغېست او پرون نه هغه بله ورځ د وزارت خارجه ترجمان چې کوم دی حافظ ضیا احمد تکل هغه د دې یو ریبټل ورک
هغه ویل چې آصف دراني افغانستان سره کم خطرات او کم دغه تړي نو دا وخت کې د پاکستان حالات زمونږ نه زیات خراب دي. دلته کې په افغانستان کې استحکام دی، امن دی، او په پاکستان کې ترهګري دومره ده چې دا خطرونه چې کوم دی یادوي نو دا د پاکستان نه ممکن دي، د افغانستان نه نه دي. زیاتکل دا هم وي چې افغانستان اکانومي سټیبلایزیشن طرف ته معیشت چې کوم دی نو استحکام طرف ته روان دی. خو غټه خبره هغه دا وکړه چې موږ په خپلو وسایلو باندې اقتصاد ښه کوو، نه د بهر ملکونو نه قرضې غواړو نه امدادونه غواړو. د پاکستان باندې یو ټک کو چې پاکستان ټول عمر چې کوم دی نو د نورو هیوادونو امدادونه او قرضې غوښتي دي، نو موږ دغه نه غواړو. دریم نمبر چې هغه کله آصف دراني د داعش خراسان خطرې ته اشاره کړې وه نو زیاتکل ویل چې د داعش خراسان چې کوم ګروپ افغانستان کې دننه دی نو دا خو ډېر کمزوري کړی شوی دی، خو دا خطر ټول د پاکستان نه. هغه وی چې دا چې کوم دغه دی د ګروپ دی د دې ټول هایډ آوټس چې کوم دي، د دې ټول پټ ځایونه چې کوم دي نو هغه د ډیورن لاین په اوږدو کې دي، او که دغه پټ ځایونه د هغه نیوټرلایز شي، د هغې خلاف ایکشن وشي نو د داعش خطره هم ختمېدی شي. هغه دا هم وایي چې کومه د تحریک طالبان پاکستان خبره آصف دراني کړې ده نو تحریک طالبان پاکستان دا د پاکستان اندرونی معامله ده، دې سره افغانستان هیڅ تعلق نشته. دې خبرو اترو یو ځل بیا چې کوم دی نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات یو ډېرې ژورې ته ورغورځولي دي، او اوس که دې دواړو بیانونو ته موږ وګورو نو په دې کې ډېر سکوپ داسې دی چې د مثبت پهلو پکې اخیستل کیدی شي. خو اوس یو داسې چې کوم سینس دی چې هغه پریویل شي او دواړه خواوې یو بل ته د شک د نظر باندې کتل پرېږدي نو حالات ډېر ښه کیدی شي. ملګرو دا زموږ د نن ورځې پروګرام و چې تاسو ته وړاندې کړ. را روانه اونۍ چې راځو نو د سیمې او ملک په نورو موضوعاتو به تاسو سره خبرې کوو. تر هغې مو په الله سپارو. د خدای په امان.